نه د خپل پلار نه او دویم د خپلو وړو د پلار نه. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو د ورکوټې شانتي کلیپ هم سئ کو د بوی بوی پري هغه دا چې کوم ټیک ټاکره مشهور ده بوم بوم پري ده که بوی بوی پري ده. تاسو د دې دا کلیپ سئ کړو. دا وایي چې تېنو زما په دنیا کې دوه پلاران ډېر زیات خوښ دي. اولنی چې کوم خپل پلار دی، دویم د بچو پلار. نو د بچو پلار به دې ولې نه وي خوښ؟ ولې چې د هغه خو د خاوند دی، میړه دی. نو میړه به دې نه وي خوښ، نور به دې څوک خوښ وي؟ نو خبره د کولو مقصد صرف او صرف دا ده دوستانو، دی به شارټ کټ ویلي وي چې دی نو چې خاوند یې ونیولي خپل بچي یاد کړل. نو د بچو پلار څوک دی؟ هم ستا خاوند دی. نو داسې وایه. خو دوستانو د دې یو ویډیو ما کتلی، اوس ما ته دونه علم نشته د دې په باره کې. دی دا خبره کړې چې د دې خاوند نشته، مړ شوی دی. نو تور سره ده او بل چې دی نو کونډه ده. نو الله پاک دې د دې په حال باندې خپل رحم و کرم وکړي. ولې چې زموږ په معاشرې کې چې نن سبا څنګه حالات دي او بل چې څنګه دا ژوند تېروي، الله پاک د هر مسلمان ښځه چې دی نو داسې ژوند نه دی وساتي. دا چې دی نو کوم ژوند دی بغیر د خاوند، نو دا ډېر زیات مشکله دی. او بیا چې دی نو د دې چې کوم دا ډانسونه دي او پروګرامونه کوي، نو هغه د دې خپل کول فعل دی. خو بیا هم چې دی نو داسې چې کوم ښځې زموږ په معاشرې کې، نو دی ته نور څه د دې چې دی نو څه چاره نشته. خو خبره دا ده ګذر بسر چې کوم دی نو ژوند تېرولو دپاره، خپل رزق دپاره چې دی نو بیا دی ډانسونه کوي. نو د دې پس دی د کور کې کښېني، څه چېرته کې چې دی نو جامې وګنډي یا څه داسې کار وکړي چې کوم دی سره ښه ښکاري. او چې کوم ډانس شانس کوي دا کارونه کوي، دا چې دی نو بیا په معاشرې کې چې دی نو د دې یو بیډ ایمیج راځي او خلک چې دی نو دا نه خوښوي. او بیا هغې سره چې دی نو بیا انسان غلط کارونو ته لاس واچوي. نو دا شی چې کوم دی نو ډېر بد دی، ناسور دی زموږ په معاشرې کې. نو الله پاک دې د هر تور سره باندې د خپل رحم و کرم وکړي او الله پاک دې د حیا عزت والا ژوند ورکړي. نو بس دوستانو زموږ خدا دعا ده چې الله پاک دې د هر تور سره چې دی نو شرم عزت حیا دې ساتي. نو دوستانو تاسو څه خیال دی د دې باره کې؟ تاسو څه رای ورکول غواړئ؟ نو لازمي کمنټ سیکشن کې خپل جواب را سره شیر کولی شئ. انشاءالله دوستانو ډېر زه تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان. والسلام.